اسلامي امارات وایي چې د داعش هغه ډله چې له بلوچستان څخه رهبري کېده په غور ولایت کې ووژل شوه. وروستۍ خبره ده چې د اسرائیلو پوځ ویلي چې د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګېدلې دي. سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارات وایي چې د داعش هغه ډله چې له بلوچستان څخه رهبري کېده په غور ولایت کې ووژل شوه. د افغانستان اسلامي امارات وایي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارات ځانګړو ځواکونو پرون یکشنبه د تلې پر 29مه د داعش هغه ډله چې د غور، کابل او بامیانو ولایتونو کې بریدونه ترسره کړي وو له منځه وړل شوي او وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې د دغې ډلې 2 غړي وژل شوي او ځینې نور یې له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارات وایاند همدغه راز ویلي چې دغه ډله په بلوچستان کې د داعش له مرکزونو څخه رهبري کېده. او وروستۍ خبره ده چې د اسرائیلو په شمال کې د روش پناه په ښارګوټي باندې حزب الله ډلې د منصوبو مرمیو په لګېدو سره لوی اورونه لګېدلي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګېدلې دي. امریکا د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د راپورونو له مخې وروژونکو پرونه د دې لوی اور د مړه کولو هڅې کولې. تر اوسه هم اعلی د احتمالي مرګ او ژوبلې په اړه راپورټونه نه دي ورکړل شوي. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 9 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بالاخره د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې وروستۍ اونۍ کې څه باندې 1700 کسان وژل شوي چې لا 4 برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثره د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي دي. او خو اسرائیل پوځ پرون هم په هغو سیمو کې چې دوی د حزب الله د کومندې مرکز یاد کړی دی بریدونه کړي دي. په لبنان او سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت اللهیه سیمه باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو یا تم کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.